اسحاق ډار وایي چې کابل باید پاکستان کې وروستي شوي بریدونه وغندي. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار ویلي چې د افغانستان اسلامي امارت باید په پاکستان خاوره کې د افغانستان څخه د تحریک طالبان پاکستان وروستي شوي بریدونه وغندي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په لندن کې په یوه خبري کنفرانس کې د خبرو په وخت د افغانستان په خاوره د پاکستان د پوځ د هوایي بریدونو دفاع وکړه او ویل چې پاکستان د افغانستان په خاوره دغه عملیات د استخباراتي معلوماتو په اساس د ترهګرو په پټنځایونو کړي دي. اسحاق ډار ویلي چې ګاونډي هېوادونه باید په خپلو کې د اړوند همکاریو له لارې د ترهګرۍ مخه ونیسي ځکه چې په امنیت کې ژوند د هر چا په ګټه دی. تېره اونۍ د پاکستان او افغانستان ترمنځ تاوتریخوالی وروسته له هغې نور هم زیات شو کله چې په شمالي وزیرستان میرلي سیمه کې د پوځ په یو پوسته د وسلوالو لخوا یو خونړی برید وشو او د پاکستان د پوځ دوه لوړپوړي افسران او 15 عسکر پکې ووژل شول. په شمالي وزیرستان کې د برید څخه یوه ورځ وروسته پاکستاني الوتکو د افغانستان په خاوره خوست او پکتیکا ولایتونو کې هوایي بریدونه وکړل او پاکستان ادعا وکړه چې په دې بریدونو کې د ترهګرو ځالې په نښه کړې دي. خو د افغانستان اسلامي امارت د پاکستان دغه ادعا رد کړه او ویل چې د پاکستان په هوایي بریدونو کې ښځې او ماشومان وژل شوي دي. په غبرګون کې د افغانستان اسلامي امارت د ډیورنډ فرضي کرښې ته څیرمه په کورما او پاډي چینار سیمه کې د پاکستان په پوځي اډو بریدونه وکړل چې پکې د مرګ ژوبلې راپورټونه هم ورکړل شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په خپلو خبرو کې یو ځل بیا تور ولګاوه چې په پاکستان کې وروستي ترهګریز بریدونه د ټي ټي پي لخوا شوي چې په افغانستان کې میشت دي. هغه وویل چې اسلامي امارت باید د دې ترهګریزو بریدونو غندنه وکړي. تر اسحاق ډار د مخه تېره اونۍ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ هم رسنیو ته ویلي و چې ترهګري د افغانستان او پاکستان ګډه ستونزه او اندېښنه ده او د دې په ضد ګډې هلې ځلې پکار دي. څېړونکي وایي چې د پاکستان امنیتي ادارې باید یوازې په افغانستان تورونه ونه لګوي بلکې په خپله هم په خپل هېواد کې دننه د ترهګرۍ مخه ونیسي.